وکړئ پروت وکړئ خپل ځای مه خوځېږئ هېڅوک دې نه پورته کېږي ځانونه مو خوندي کړئ امر صاحب تاسې ښه یې راوځئ راشه هغوی ټول مړه شول لږ پاتې و چې موږ ونیسي غږ مو واورېده وام اورېدل یو څه موده به ارام یو کمړه شوي هم نه وي دا چې په هوښ راشي لږ وخت به ونیسي همداسې ده هو راځئ چې له دې ځایه لرې لاړ شو زر کوئ حالا زر کوئ زر کوئ لیلا زر کوه کنه څه ته په تمه یې پورته شه څه شوي ولې ولاړئ هیڅ څه نه دي شوي یوازې غواړم زړه مې ارامه شي وینم څوک خو به ژوندی نه وي حالا راځه ټول ښه دي ښه یو امر صاحب هر یو مو په ځان پام کوئ ښه یو هله زر امبولانس را بغواړئ عاکف او خیري چیرته دي ها ډګروالم دلته نشته هغه ځای نه به ژوندي راووځي هغوی نه خزانه لري په هر حال که عاکف یا نجیب نه یو مړ شي بیا بسه نه کوي زه خو خپل عاکف ته ترجیح ورکوم اهو لوی ګواښ عاکف دی زه هم همدا غواړم دوی چیرته ورک شول له چاودنې مخکې زما څنګ کې وو دلته یو ښه یو تاسې ښه یئ ډګروال صاحب تاسې خو ښه یئ که نه هو ښه یم دې ملګري زما ژوند وژغوره تاسې باید زر یو ډاکټر ته وښایو نه زه ښه یم تاسې ښه نه یې تر اوسه نه پوهېږئ چې له تاسې سره یې څه کړي امیر صاحب دلته بل الارم شته له هغه ځایه تښتېدلي ته له ډګروال سره پاتې شه زر یې روغتون ته بوځئ مرکز ته به یې بوځو هم ښه ډاکټران لرو او هم به یو څو موده پټ پاتې شي داسې به ښه راشي سمه ده ځان سره یو بل قسم واخلئ او مرکز ته لاړ شئ ملګرو امر مو پر ځای کیږي عاکفه راځه چې دننه ورشو اړتیا نشته موږ وکتل هلته هېڅوک هم نشته آخر بریالي شو چې ډګروال وژغورو خو تر اوسه هم نه پوهېږو چې د څه په لټه کې دي هلی نو له ما سره راشئ چې ځو راځئ زر کوئ چې ځو هلی حالی نو لیلا ته دې خپل کار وکړه ډګروال مو له لاسه لاړه پیکاسه زموږ پلان خراب شو که ستا خبره سمه وي یعنې که ډګروال اوس هم ژوندی وي په دې معنا چې پلان اوس هم روان دی یعنې څنګه پروفیسور به یې تا ته ووایي ما اړین کارونه ترسره کړي اوس خپل نورمال ژوند ته ګرځېدلی خو که ژوندی وي د درملو په وسیله هغه نه بیرته یو روباټ جوړولی شم ښاغلیه وای داسې حالت کې هغې ته څنګه درمل ورکوو ها لومړی باید په دې پوه شو چې هغه ژوندی دی او که نه وروسته به بیا یوه لاره پیدا کړو مهرباني وکړه د شیطان په څېرې ته ولې پام نه کوې مراده ها
هغه زما ورور دی. ما خو څه نه دی کړی نوربانو، یوازې مې لږ هغه څه ټېله که. یوه شېبه زما خبره واوره. ناپوهۍ کې دا کار وشو، ما نه غوښتل تا خفه کم. ډېره بښنه غواړم، ما وبښه خیر دی. زه هېڅ کله نه غواړم چې تا خفه کم. هله نو ماته مه غوسه کېږه. هیله کوم ما وبښه. باید موټر چلول هم در زده کم. څه وخت؟ همدا اوس نو. دا څه خو نه کېږي مراده. ما ټول ژوند کې هېڅ کله کېږي، موټر کېږي، نه دی اندېښنه مه چلولی. کوه. څنګه سړکونو کې موټر وچلوم؟ هېڅ هم نه کېږي. زه در سره یم. موټر ته پورته شه. ډېر به مو ساعت تېر شي. طبیعت به دې هم ښه شي. سمه ده. مهرباني وکئ. مهرباني. چیرته ځو مراده؟ یو ځای به پیدا کم. تا ته به ځانګړی کورس جوړ کم. یو ساعت کې به موټر چلول زده کړې. له مراد سره د موټر چلونې کورس ته په خیر راغلی. څېړونکو ته خبر ورکړئ. هغه کمپیوټر به څنګه وي؟ د چاودنې په وخت کې مې له لاسه وغورځېده. اوهو، که پیدا هم کم اوس به یې شوی وي. خیر دی، هره ټوټه یې مهمه ده. همداسې ده. مونږ به شاوخوا وګورو. خو هېڅ ته هم لاس مه وروړئ. سمه ده. څه شوي؟ کوم څه دې پیدا کړل؟ د درملو بوتل. لومړی ځل مې دی چې داسې درمل ګورم، او عادي درملو په څېر هېڅ نه ښکاري. خیري، ته یو ځل دلته راشه. وایه وروره. دا درمل واخله او وګوره چې د څه درمل دي. ها، دې کارونو کې خو ما تخصص اخیستی. دا ماته پرېږدئ. امر صاحب، زه به پرې څېړنه وکړم. سمه ده. کمپیوټر مو پیدا که امر صاحب. سمه ده، دا ذره تفته ویسئ. ښه دې وګورئ، کېدای شي څه پیدا شي. سمه ده امر صاحب. هله راځه نو. پرېږدئ مراده، زه خو ان لایسنس هم نه لرم. کیدای شي پولیس مو ودروي. پلار به مې راته په غوسه شي. ما ته جنجال هېڅ هم نه وجوړوه. کېږي نوربانو جانې. ښاغلی سینان به هر څه سمبال کړي. ته ډارېږې که څنګه؟ نه، ولې به ډارېږم؟ داسې چې دا نو راشه. اسانه کار دی. له بایسکل چلول نه اسانه دی. اوس وګوره، اشترنګ نیسي نو فکر وکړه چې دا یو ساعت دی. لکه نښه چې 15 تېرې وي. سمه ده؟ کیڼ لاس دې دلته او ښي لاس دې دلته. لومړی کیڼ لاس وروسته ښي لاس. همداسې؟ هو همداسې. لکه نهه نه چې 15 دقیقې تېرې وي. همداسې. په موټر چلول کې دا ډېر اړین دي. هندارې هم درته جوړې که. سمه ده. په عقب ښیښو کې باید نور موټر ووینې. هو. موټر خو اتومات دی. کاریز ته فشار ورکې حرکت او بریک ته فشار ورکې نه. موټر درېږي. بریک ونیسه او ګیټ ډي ته راوله. مه ډارېږه. هله نوربانو، اوس ریس ورکه. په کراره، په کراره. ارامه اوسه نوربانو. څه وشول؟ ورو ورو ریس ته فشار ورکوه. فکر کوم دا کار نشم کولای. یو ځل بیا هڅه وکړه. هله هله نو. اوس نو ورو ورو ریس ورکه. آفرین، ډېر ښه. شم. ښه نو څه وکړو؟ یو څه خو ووایه.
له دې ځایه ځو همدا اوس ځو راځه مورې 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 متختای راځلانو ودرېږئ متختای ودرېږئ مورې مورې په هوش راشه مورې هیله کوم هغه هلک خو موږ ولیدلو اوس به څه وشي مراده پرېږدی چې ووینې اوس هېڅ هم نه کېږي ما هغه ووژله ومې وژله هغه ښځه مې ووژله اوس به زه څه کوم مراده ژړا دې بنده کنو بس کنو اوس دا کار شوی دې کار ته باید یوه د حل لاره پیدا کړو خدایا ما هغه ښځه ووژله په خیر راغلی ښاغلی شرافه خیر اوسې ښاغلی مساره د ډګروال حالت څنګه دی درملونه یې دوام لري ښاغلی شرافه مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ حالت یې څنګه دی زما لا اټکل نه ښه دی په بدن کې د وهلو ټکولو چاپونه نشته خو له رواني اړخه یې ډېره ضربه لیدلې ډاکټر صاحب مننه کوم تاسې تللی شئ شفا دې وي ډګروال صاحب مننه زموږ سر هیڅ کله نه ټیټېږي ډګرواله تا د خپلې روزنې حق ادا کړه څه ته چې اړتیا وه تر سره دې کړل په دې پوهېږو سر دې پورته کړه تا غلط کار نه دی کړی زما عسکران هغوی شهیدان شول قومندان صاحب هغو بې شرفانو رذیلانو له دې ځوانو هلکانو څه غوښتل زه به یې هم وژلی وم کاش زه هم شهید شوی وای آیا ما کومه تېروتنه کړې ده ولې د شهادت مقام ته ونه رسېدم سمه ده زویه مه خفه کېږه لږ ارام وکړه وروسته به بیا خبرې وکړو که امکان ولري زه غواړم خپلې دندې ته راوګرځم هغه خاینین په کوڅو کې ازاده ګرځي زه کور کې داسې په ارامه هېڅ کله هم نشم کېناستلی تا خو ښه خبره وکړه خو زه درته امر کوم باید ارام وکړې سمه ده ښاغلی شرافه له تاسې سره غواړم یوازې خبرې وکړم البته البته ډګروال صاحب مهرباني عاکفه ته هم پاتې شه هر څنګه چې تاسې غواړئ ستا له امله وشول دا څه معنا لري چې زما له امله وشول درته مې وویل چې زه نه پوهېږم ومې ویل لایسنس نه لرم خو ته شاله شوې چې موټر وچلوم که په هغې ښځې څه شوي وي بیا به څه کوم پولیس به موږ دواړه زندان کې وغورځوي نوربانو ستا ګناه نه وه ناڅاپه ستا مخې ته راغله هغوی موږ ولیدلو د پلیټ شمېره به یې هم اخیستې وي یو ځای او کار کولی شو څه ښاغلي سینان ته او عارضو خور ته باید هر څه ووایو یوازې هغوی موږ ژغورلی شي نه نه کېږي پلار ته مې ورځم هر څه ورته وایم لیونتوب مه کوه پلار به د تا زندان ته ولیږي خو زه هڅه کوم چې تا وژغورم نوربانو هر څه چې کېږي ودې شي زه مې پلار ته ورځم ته لیونې شوې هغه وخت به ما هم وسوځوې عقل دې سر ته راوله وګوره پولیس راغلل خیرات دی ځوانانو کومه ستونزه لرئ نه وروره څه ستونزه به وي هسې خبرې مې کولې یو سم ځای ته لاړ شئ خبرې وکړئ دلته څه کوئ سمه ده اوس به لاړ شو امر صاحب هلی نو زر کوئ لاړ شئ
ښه وخت سپوره که هم داسې ځای کې وګرځو شپه به زندان کې تېره کړو حالا راځه دا چې ډګروالې ځان سره بیولی و څه مو پیدا کړي و ښاغلی ماساره مونږ فکر نه کوو چې د هغوی اصلي موخه به ډګروال نو څوک دی تاسې یې هیڅ حیران نشوې ښاغلی شرفه که رښتیا ووایم نه داسې حالت ته زه چمتو یم ما له خپلې کورنۍ سره هم خبرې وکړې چې د هر څه ته چمتو واوسي لامل ته موږ ته ویلی شي ښاغلیه ډېر وخت کېږي چې یوه څېړنه مو پیل کړې ده زموږ څو ارزښتمند افسرانو پرته له کوم لامل نه ځان وژنه کړې ده ځکه په رښتیا یې ځان وژنه کړې ده خو د هغوی ځان وژنې نورمالې نه وې ډېر ثبوتونه وه چې د وژنې شکیره ولاړه وه ځکه مې څېړنه پیل کړه دا افسران څوک ول نومونه یې موږ ته ویلی شي د بیلګې په ډول جنرال بلنکوچ او آردا چې ویل کېږي استانبول کې ځان له برنډې نه غورځولی دی نوی مې پېژندلی و دولتي کارونو په اړه یې ما ته هم مهم او ارزښتناکه معلومات راکړل کلونه وړاندې مو داسې یو باارزښته جنرال درلوده جنرال کاظم جیر اوغلو تونجیل کې دنده لرله په یاد مې شو خپل کور کې ځان په مرمۍ ویشتلی و او شوي ځان وژنه یې کړې هغه هم په داسې حال کې چې هغه ورځ روژه و په دې کې څه دي استاد په نوم یوه جلۍ ده پیکاسو هغې سره یو څو ځلې مسج کړی خبرې یې رمز لرونکې دي اوس خو څه پکې نه ښکاري خو ښه په ځیر سره به یې وګورو کېدای شي یو څه ترې پیدا کړو وګورئ له پاریس نه یې خپل انځور هم رالیږلی د هغوی په چټ کې کوم څه پیدا نه شول کومه نښه یا پته هرومرو به څه وي هغه سړی داسې د زړه لوبو ته هیڅ وخت نه لري دا معلومات باید له نورو معلوماتو سره سروار کړو چې زموږ په لاس کې دي پیکاس دلته ویلي چې ستا کس مې ولېږه نیټه مې ولټوله په همدې ورځ یو افسر هم ځان وژنه کړې کېدای شي هغه سره کومه اړیکه ولري ځکه چې پخوا یې له پیکاس سره یو ځل لیدلې وه هغه ځان وژنې ټولې مشکوکې دي عاطفه هو امر صاحب هغه افسر خپل ځان په سر ویستلی وه وسله یې په ښي لاس کې پیدا سوې خو خپله چپ لاسی دی هر څومره چې هوښیار وي بیا هم له ځان نه داسې لویې نښې پرېږدي عاطفه مهمه دا ده چې موږ په ډېر ځیرتیا سره خپل کار وکړو ته دې څېړنې ته دوام ورکړه دا د ښاغلي مسار کار دی ښه به وي چې ډېر خلک پې پوه نه شي ته ماته د ایمیل فلش کې راکړه ځینو ځایونو ته یې باید ولیږم زه به ښاغلي مسار ته خبر ورکړم که زه واوسم او که ونه واوسم اخر به د دې ټولو شبکو بنسټ له منځه ویسم دوی د یوې لویې پروژې خواره شوي شاخونه دي ښاغلی شرف دومره ډېر غړي لري چې په ډېرو ځانګړو څېرو کې ځانګړو ځایونو ته ځانونه رسولی شي او همدارنګه هغوی سره د مبارزې لپاره موږ باید ډېر هوښیار او دقیق واوسو خپل ځان ته نږدې کسانو باندې هم بشپړ باور مه کوئ او په ډېر ځیرکتیا باید کار وکړو موږ چمتو یو چې تاسو سره د مرستې لپاره خپل ټول وس نه کار واخلو بله ښاغلی مساره زمونږ عاطف بریالی شو چې هغه کمپیوټر کې ځینې معلومات را پیدا کړي چې ډیپو کې مو پیدا کړی و اوس د لقب لرونکي جلۍ سره یو چټ شوی کېدای شي وژونکو افسرانو سره اړیکه ولري هغه دوسیه تاسې ته هم درلیږم کېدای شي څه ترې پیدا کړي ډېره مننه کوم نجیب امره موږ هم د همدې موضوع په اړه غونډه لرو او یو ځای یو د مهمه کارونو په اړه مو خبرې وکړې چې وخت مې پیدا کړ بیا به خبرې کوو ښه ورځ ولرئ ښاغلی مساره هغه ملګري چې په دې موضوع کار کوي د پیکاسو او ستاسو لقب لرونکي جلۍ چټ یې پیدا کړی
عاکفه ښکاره یې که تاسې هم یو ځل وګورئ مهرباني نشي کېدلی دا جلۍ خو زموږ دغه جنرال مېرمنه وه چې ځان وژنه یې کړې وه امر صاحب دوه نور انځورونه مې هم پیدا کړل خلاص یې که دا خو ملکه ده الله الله یو بل فولډر هم شته چې نه یې سم خلاصولی خلاص یې کاتفه باید پوه شو چې په هغه کې څه دي هڅه کوم خو نه کېږي امر صاحب ملکانو له کومه را پیدا شوه څنګه چې تاسې هم ولیدل دا پیکاس نومی پست او رزیل سړی د هر کار تر شا لاس لري په دې خو پوهېږو چې د دې کار تر شا د چا لاس دی پوهېږو چې هغوی څه غواړي که هغې سرچینې ته ځان ورسوو چې په وسیله یې خلکو ته ګواښ کوي بیا به په هر څه پوه شو چې کوم معلومات چاته لیږدول شوي ښاغلي هو ډېر کار باید وکړو ښاغلی شرفه که اجازه مو وي زه غواړم د کار کې ښکېلو اوسم دا نه د اردو او نه هم د استخباراتو ځانګړې مسله ده دا د هیواد عمومي مسله ده اجازه راکئ چې موږ هم پکې ښکېلو اوسو ستاسې په څېر قدرمن مشر سره کار کول زما لپاره د لوړ مورال او ویاړ ځای دی ښاغلیه استغفرالله سبا د شهید شوو عسکرانو جنازې مراسم دي که غواړئ هغه مراسمو کې ګډون مه کوئ ځکه چې هلته امنیت دومره ټینګ نه دی دا کار به زه ولې نه کوم ها که لاسونه مې په وینو کې ډوبم وای که پوهېدی چې مړ کېږم بیا هم شهیدانو ته ورتللم دا کار به زه ولې نه کوم ها کله چې دې مسلک ته دننه کېدو دا هر څه مو په ځان منلي وه البته چې حق لرئ په اجازه مو مهرباني وکئ مهرباني عاطفه دا فولډر خلاص کا او به ګورو چې په دې کې څه دي فکر کوم خلاص شو عاطفه دا څه دي دلته ولې دومره وخت ضایع کوو امر صاحب زه څه وکړم کمپیوټر چې ماته راغلی و ټول سوځېدلی و ته هم رښتیا وایې سمه ده سمه ده تا خو خپله هڅه وکړه دې دوسیې باندې به کار وکړو د اوس لپاره دومره وخت نه لرو سمه ده امر صاحب خدای پامان ښاغلی شرف ژوندی اوسې ښاغلی مساره هیله کوم ښې چارې ولري قمندان صاحب تا ته امانت دی د هر څه لپاره ډیره مننه د خدای په امان راځه
هغه درمل دا دي ډګروال اوس بیخي نورمال ښکاري او دا درمل چې د هغه په بدن کې ونښلول شي نو وینې کې به یې ګډ شي او پیپینوز به یې پیل شي وروسته بیا بم د شهیدانو لپاره د جنازې مراسم چمتو کوي هغه ځای مناسب دی کامرې هم شته او بیروبار هم ډېر به ښه وشي امنیتي تدابیر به هم نیول شوي وي څنګه دا کار کوئ اندېښنه مه کوئ زه یو پلان لرم ها راځه زه مو راغوښتې وم هو ما راغوښتې وې سبا ډېر یو مهم پلان لرو د هغه په اړه مې خبرې کولې څه پلان لرو د اردو لوی قمندان وژنو څنګه واده اورېدل نو 93 کال اروا بیرته را ژوندی کوو کنه هغه وخت هم د اردو لوی قمندان وژل شوی و دا ځل بیا هم هغه کار کوو موږ سبا دا کار خلاصوو څنګه دا کار وکړو د اردو لوی قمندان نږدې ساتونکی ډګروال مو تختولی و دا کار مو په هغه کفه خو عاکف زموږ د لارې خنډ شو ما پلان بدل که دا کار په بل چا کوم هغه څوک دی تورو ځواکونو کې زما یو ملګری دی تکړه کس دی نوم یې چنګیز دی شمېره یې درکوم هغه باید دلته راولي سمه ده سمه ده هر څنګه چې تاسو غواړئ ډېر وخت نه لرو بیړه وکړه سمه ده ښاغلیه یوه شېبه مې وویل چې زموږ پیکاس څه کوي لږ پاتې و چې زړه مې ودرېږي ښه نو موږ خو ډاډه یو چې لیلا جاسوسه ده بیا نو ولې هغه جلۍ نه وژنو ها زموږ لپاره یو ګواښ شمېرل کېږي کله چې یو جاسوس باندې پوه شي بیا باید هغه نه کار واخلي او مخالف لوری غلط کې کایا مینی که اوس به لیلا هر څه مسار ته ووایي موږ به هم په راحتۍ سره خپل کار وکړو خو دا خبره باید هیره نه کړو چې مسار او ملکه باور وکړه چې دواړه ډېر هوښیار دي زه خو وایم چې دا کار باید ډېر اوږد نه کړو بام موټر د باندې درولای نه دا نه مې راوست موږ تبا شو ځوانانو څه خبره ده د دواړو رنګ سپین تښتېدلی څه شوي ماته ووایئ موږ یو ډېر بد کار وکړ ارزو خورې څه شوي نوربانو راته ووایه موږ یوه زړه ښځه په موټر وهله څه موږ نه نوربانو وهله ښه هغه ښځه هغه څنګه شوه نه پوهېږو په ځمکه بیا وچه پرته وه موږ له هغه ځای نه وتښتېدو ارزو خورې هیله کوم مرسته وکړه باید هغه ښځه پیدا کړو کیدای شي نوې مړه شوې کیدای شي ښه وي روغتونونو کې به یې پوښتنه وکړو یوه شېبه دواړه ارامه اوسئ کوم چا دا پیښه ولیدله فکر کوم چې ونه لیدلو یو کس هلته و خو له موږ نه لرې و سلامونه ملګرو که چیرې غواړئ د سارګر سیریال او داسې نور پښتو په زړه پورې سیریالونه تر ټولو مخکې وګورئ نو مهرباني وکړئ د افغان ټي وي باکس په نامه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ د مراد په خبره وتښتېدو ما وویل چې پاتې به شو لیونتوب مه کوه نوربانو مراد سم کار کړی ته خو لیسانس هم نه لرې غواړې خپل پاتې ژوند په زندان کې تیر کړي که څنګه هغه ښځه به خپلوانم لري کیدای شي چې هغه مړه شوې وي دلته څه خبره ده ولې مو شور جوړ کړی څه خبره شوې اولادونو نوربانو ته خو باید اوس پوهنتون کې وای زما په سر یوه لویه بلا راغلې بابا ډېر بد کار مې وکړ څه دې کړي راته یې ووایه یوه زړه ښځه په موټر وهلې ده څه مو کړي څه دا ځای هم لاسلیک کوي سمه ده مننه کوم مورې ته ښایي مور مو ښه ده اندېښنه مه کوئ هیله کوم تاسو یو ځل دا وګورئ کوچنی سر به یې لیدلې خو بیا هم په دې عمر کې چې دومره اسانه ژغورل شوی آفرین یې راځه زویه چې ځو
زه ښه یم ټول کارونه خلاص شفا شول دې وي سامان شفا دې وي. مننه ژوندی اوسه. ډاکټر صاحب هیله کوم دا لاسلیک کوي سمه ده بې شرفانو ته په موټر ووهلې یو ځل هغوی پیدا کړم بیا ورسره ګورم. مننه کوم ډاکټر صاحب شفا دې وي. مننه کوم. د پلیټ شمېره مو وڅېړله؟ څېړنه مو وکړه. سینان یلدز په نوم یو کس پورې اړوند دی. د هغه پته مو هم پیدا کړه. اندېښنه مه کوه. چا چې ستا مور په موټر وهلې دا هغوی نیسو. وروره هیله کوم هغوی پیدا کړئ. اندېښنه مه کوه نیسو یې. مننه کوم. هیله کوم. او په خیر راغلی زمریا. خیر اوسې ښاغلیه. که څوک غواړي یو رښتینی هېواد پاله کس وویني زما چنګیز ته دې وګوري. ماشاءالله دا ځوان خو د رامبو په څېر دی. چمتو یې چې خپل هېواد ته خدمت وکړي؟ ولې نه تل چمتو یم. دا د پیښې سیمه ده. دا هم زموږ د موخې کس دی. ستا په څېر لوی هېواد پاله کس سره همداسې لویې موخې ښې ښکاري. مه ډارېږه زمریا. زه هیڅ چا نه هم نه ډارېږم ښاغلی پیکاسا. سمه ده د وارخطای خبره نه ده. هر انسان داسې یوه تېروتنه کولی شي. خو موږ له هغه ځای نه وتښتېدلو بابا. هغه ښځه په ځمکه بې هوشه پرته وه موږ وتښتېدو. که موږ هغه روغتون ته بیولې وای. بس که نوربانو د بابا خبرې دې واوره. کوم چا ولیدلی؟ هلته کوم کس و خو دوی یې سم نه دي لیدلي. پرېږده چې ویې ویني. زه یې هله وم. سنان جانه فکر کوم پولیس راغلل. موږ یې پیدا کړو ما به زندان ته ولېږي. آرامه اوسه لورې مه وارخطا کېږه. زه چې دلته اوسم هېڅ هم نشي کولی. ته یوازې آرامه اوسه. اوف هېڅوک د خپل غږ نه پورته کوي. زه له پولیسو سره خبرې کوم. مهرباني سینان یلدز تاسې یئ؟ هو زه یم. کومه ستونزه وه؟ 40 بي 40 پلیټ شمېره موټر ستاسې په نوم ثبت دی؟ موږ یې پیدا کړو اوس خو به تباه شو. نوربانو بس که زما اعصاب مه خرابوه خلیشانو. په موټر کې تاسې وئ؟ الله تاسې ډاډه یئ؟ هو ښاغلی یو شاهد هم لرو. هرومرو به تېروتنه شوې وي. په شوبه کې به دا تېروتنه حل شي. حالې راځئ. اجازه راکئ بیرته راځم. بابا اوس څه وکړو؟ پلار به مې خبر شي. دا ځل به ماته ډېر په غوسه شي. اندېښنه مه کوه تا ته هېڅ هم نشي ویلی. تا سره د بابا ولاړ دی. سینان یلدز دی. هېڅ مه ډارېږه. زه امنیت ته ځم عرضو. ته کور کې له دوی سره پاتې شه. سمه ده ګرانه موږ ته هم خبر راکې. سمه ده. زمریا په هر څه خو پوه شوې. اوس لاړ شه نن شپه لږ ارام وکړه. سبا سخته ورځ مخته لري. سهار به وخته خپل کار پیل کړي. سمه ده سبا به سره وګورو. لیلا ته دا زمریا رخصت کړه. سمه ده. یوه شېبه ما تا ته یو موټر راغوښتی. موټر دروازې ته راولئ. زموږ میلمه ځي. په ځان پام کوه موږ درته اړتیا لرو. اندېښنه مه کوه ځان ساتنه کولی شم د لیدو په هیله. عاکفه نور نو د پیکاس د کارونو زما صبر پای ته رسولی. دا کارونه یې باید خلاص کړو. ښاغلیه زه به نن لاړ شم. هغه به په سر وولم. هر څه به خلاص شي. نه کېږي. وګوره پیکاس په اصل کې زموږ لپاره یو نعمت دی. که هغه ووژنې هم په ځای به نوی کس راشي.
د هغه په څیر سلګونه کسان لري. لږ تر لږه هغه داسې کس دی چې موږ یې په فکر او خوی لږ څه بلد یو. دا زموږ په ګټه ده. څنګه ګټه ده ښاغلیه؟ هغه یو بې شرف سړی دی. همداسې ده خو لږ تر لږه په دې خو پوهېږو چې هغه یو پست او بې شرفه دی. دا هم موږ ته ګټه رسوي. که بل څوک یې پر ځای راشي هغه به هم با شرفه کس نه وي. په هر حال زه د پیکاس شخصي معلوماتو ته اړتیا لرم. غواړم چې په اړه یې له سره څېړنه وکړئ. په وخت کې ماته هم ځینې خبرې کړې وې. د دولت لپاره کار کړی و همدارنګه د بیلګې په توګه میرمنې، اولاد او کورنۍ د موضوعاتو په اړه څه ویل؟ داسې خبرې به یې نه کولې. ویل به یې هر څومره لږ معلومات چې څوک ولري هماغومره به خوشحاله وي. ښه نو زموږ یوازینۍ ټاکنه لیلا ده. هو ښاغلی مسره لیلا نه د بیړنۍ حالت سیګنال راغی. سمه ده خیري. ورته خبر ورکړه چې نن ماښام به سره وګورو. د لیدو ځای ته دې راشي. سمه ده. ته هم هلته اوسه عاکفه. سمه ده ښاغلیه. ته هم تللی شې. دا سړی دلته څه کوي؟ په ضد یې شکایت شوی. د څه شي شکایت؟ په نوم یې چې کوم موټر صاحب دی په هغه یې زړه ښځه وهلې. بالاخره یې لکۍ نه رانیولی شو. دا سړی موټر وهلی؟ وروره نه د دې ښاغلي مور یې وهلې. هېڅ اړتیا نه وه چې کار دې ځای ته راورسوې زویه. موږ به حل کړې وه. ته څه وایې کاکا؟ لږ پاتې و چې مور مې مړه شي. څه شوې ناجیبه مره؟ د ترافیکي پیښو شعبې ته یې ورکړی څنګه؟ که په دې باندې پوه شم چې تا زندان ته لیږلی شم صفاکاري شعبې ته دې تک هم نه منم. ووایه څه شوي؟ نور نو څه وشي؟ زما مور یې په موټر ووهله او په بې شرمۍ وتښتېدل. زه ترې شکایت لرم. مور دې چېرته ده؟ تشناب ته تللې. لږ یې حالت خراب شوی و. راځه مورې. مهرباني. ترورې شفا دې وي. ژوندی اوسې. چا چې ته په موټر ووهلې هغه دې ولید؟ ومې لیده زویه. دا سړی و؟ نه دا یې نه و. یوه ځوانه نجلۍ وه. ځوانه نجلۍ وه؟ بابای نوربانو ته موټر اخیستی کاکا. موټر؟ دا ته څه وایې سودا؟ د نوربانو خو موټر چلول زده نه دي. هغه لږ ورسره و موټر یې چلاوه. ښاغلیه مرغه قفس ته دننه شوه. سمه ده. ارامه اوسئ. هلته څه خبره ده؟ ارامه اوسئ. هېڅ خبره هم نه ده. خبره ده؟ د دې کار حسابي در سره کوم نجیبه. هر څه چې دې بس کېږي تر سره یې که. غلی کښېنه که نه ولې په ما ځان ډبه وي؟ ته باید مردار شي. راځه مخکې شه.